ګرانو دوستانو، پرون راځي په سوشل میډیا باندې دا غوغا شروع ده چې مولانا طارق جمیل صاحب وفات شوی دی، خو هغه دروغ دي. ګرانو دوستانو، تاسو ته خو ما دا ویډیو پلی کړه، په دې کې وایي چې مولانا طارق جمیل صاحب دی جنازه وکړي، جنازه پړاو کړي، او د قمقلو سوشل میډیا ته دروغ جوړ کړي دي چې مولانا طارق جمیل صاحب هغه هارټ اټیک د لاسه وفات شوی دی. توبه خدا توبه، دا کوم خلک ویلي لټنه. دوستانو، دروغ په سوشل میډیا باندې هر څوک وایي، خو په دې مولیانو پسې دروغ نه دي پکار، ځکه چې دا زموږ علما دي، زموږ طلبا دي. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. دوستانو، په سوشل میډیا باندې په هر چا پسې دروغ وایي، ستاسو خپل کار دی وایئ، خو په علماو پسې، په امامانو پسې، په دې پسې دروغ مه وایئ چې دوی وفات شو یا مطلب اکسیډنټ وکړو، نو دا ښه نه ده. رښتیا دې وویل. بس دوستانو، که زما نه څه غلطي شوي نو معافي غواړم، بخښنه غواړم، او ډېره مهرباني، شکریه. الله حافظ.